که الله والا جوړ شو نو زموږ حالات به بدل شي. نو موږ دا ټکي موږ صرف مونځ او اودس ته مختص کړی دی چې یاره دا دې پورې مختص دې سره چې کوم معاملات دي هغه ډېر ضروري دي. مونځ او اودس دا د انسان او د الله خپله معامله ده. تپوس به هم کېږي، باس بورس به هم کېږي او ښه سختۍ سره به کېږي. نو یقینا دې سره ځان تړل ضروري دي. خو د دې سره سره چې کوم زموږ معاملات دي هغه انتهایی ضروري دي. او هغه داسې چې به یو سړی دې ظلم نه کوي، یو سړی دې کمزوري سره مدد وکړي، یو سړی دې یو سړي ته ښه لار وښیي، اسانۍ دې خیر دې خلکو ته ورسي. د ټول اسانه خبره دا ده. دا زموږ ایمان دی، دا زموږ یقین دی چې څه کوي نو الله کوي. په دې زما خیال دی چې زموږ د ټولو په دې یو خبره ایمان دی چې څه کېږي نو الله یې کوي. او د الله ورکړي د الله ګټې چې دي نو هغه په ارادو په نیتونو دي. خپل ارادې ټیک کول، خپل نیتونه ټیک کول، خپل مقصدونه نیک ساتل، دا د ټول نه اهم خبرې دي. په محله کې که یو سړی بنیتي وکړي نو څه به وکړي؟ خپلو بچو ته به اور راوړي کور ته، نور خو څه د دې نه سوا څه کولی شي؟ که یو سړی بل ته نقصان رسوي خو به خپلو بچو له به نقصان راوړي. د خیر او د شر د خپلې مرکزي سره ډیر نږدې تعلق وي چې په دې تاسو ټول کوم سړی خیر خوري دا بس تاسو په دې چاپېرچل کې تاسو ډیر لیدلی چې کوم سړی خیر خوري، کوم سړی خلکو ته سہولت جوړي، اسانی جوړي، فائدې رسوي، دغه کور به د خیر او د فائدې نه ډکي. چې کوم سړی بې خیري خوري، فساد خوري او شر خوري، دی به خدای د شر نه خلاصي. نو که یو سړی خیر لټي او خیر خوري نو یقینا به دی په خیر او په هغه باندې برابري، دته به خیر ملاویږي.